د نیکمرغلي اختر د خوښیو په ورځ او شپو کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو او د هلمند له ولسوالیو څخه 18,000 داخلي سیلانیان او ځوانان د هلمند تاریخي او تفریحي سیمو ته راغلي او د اختر رخصتۍ یې د طبیعي ښکلاو، تاریخي اثارو او تفریحي پارکونو په لیدو او سیاحت کولو تېرې کړي دي. په دې اړه د فرهنګ او ګرځندوی امیر مولوي حیات الله یوسف وایي د نیکمرغلي اختر په ورځ او شپو کې د کندهار، اروزګان، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو ترڅنګ د هلمند 18 ولسوالیو څخه شاوخوا 18,000 داخلي سیلانیان او ځوانان د هلمند تاریخي او تفریحي سیمو ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې سیلانیانو د بست تاریخي کلا، د ګرشک تاریخي کلا، باغ وش، ایوب خان مینی، ملت بابا پارک، میرویس نیکه پارک، د هلمند سیند غاړې او یو شمېر نورو تفریحي او تاریخي سیمو څخه لیدنې کړي دي. د په خبره په یادو سیمو کې د شنو ساحو پراختیا، پاک چاپیریال، مناسب تنظیم او د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو برابرول هغه لاملونه دي چې د خلکو د راتګ کچه یې لوړه کړې ده. د تیر لوی اختر په مناسبت باندې د هلمند د 18 ولسوالیو او یو شمېر نور ولایتونو څخه تقریبا شاوخوا 18,000 سیاحین یا سیلانیان د مختلفو سیاحتي او تاریخي سیمو څخه لیدنه کړې ده. ویلی سو چې قلعه بست دی، د ګرشک کلا ده، د هلمند سیند غاړه ده او همدا ډول ځینې تفریحي پارکونه دي، باغ وحشونه دي او ایوب خان مینه ده او داسې نور شنې ساحې او یا د تفریحي ځایونه او یا تاریخي ځایونو څخه لیدنه ترسره کړې ده. ښاغلی یوسف وایي د تاریخي او تفریحي سیمو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د دغو ځایونو د ساتنې، نظافت او ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ترسره سوی دی. د نوموړي په وینا پلان لري چې په یو شمېر تاریخي سیمو کې د هغو د تاریخي مخینې او ارزښت د بیان لپاره معلوماتي لوحې هم نصب کړي ترڅو لیدونکي د دغه سیمو له تاریخ او فرهنګي ارزښتونو سره لا ښه بلد سي. هغه زیاتوي چې د سیلانیانو زیات راتګ نه یوازې د هلمند د فرهنګي ارزښتونو په معرفي کولو کې مهم رول لري بلکې پر سیمه ییز اقتصاد هم مثبت اغیز کوي، ځکه د سیاحت له پراختیا سره د هوټلونو، رستورانتونو، هټیوالو او نورو کاروباریانو عایدات هم لوړیږي. په ورته مهال یو شمېر سیلانیان وایي د اختر په مناسبت هلمند ته راغلي یو چې د بست تاریخي کلا او د هلمند د سیند غاړې مو ولیدلې. دلته امنیت ښه دی، چاپیریال پاک ساتل سوی او د ځوانانو لپاره د تفریح مناسب ځایونه برابر سوي دي. همداراز د پارکونو شنه فضا او ښه تنظیم د خوښۍ وړ دی او هیله لرو چې دغسې تفریحي ځایونه لا پراخ سي. د یادونې وړ ده چې هلمند ولایت د خپلو تاریخي اثارو، طبیعي ښکلاو او تفریحي سیمو له امله د هیواد له مهمو سیاحتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د بست لرغونې کلا، د ګرشک تاریخي سیمې، د هلمند سیند ښکلي ساحلونه او بیلابیل پارکونه هر کال د اخترونو او رخصتیو پر مهال د زرګونو ځوانانو او سیلانیانو کوربه وي. د وروستیو کلونو په ترڅ کې د امنیت د ښه کېدو لپاره د ترسره سوو هڅو له امله هلمند ته د سیلانیانو د راتګ کچه د پام وړ لوړه سوې ده.